د افغان کرکټ یو سرسخته ماشوم مینوال وفات شو، خو له محمد نبی څخه د ګیلو ډک زړه ولاړ. د بشپړ جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او ام نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نن د افغان کرکټ او افغان لوبغاړو سرسخته کوچنی مینوال بختیار همدرد وفات شو. دا هلک چې کابو 14 کاله عمر لري، له تیرو 2 کالو راهیسې د تلسیمیا په وژونکې ناروغۍ اخته و. نن یې له دې کړوونکې او وژونکې ناروغۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. بختیار همدرد تېره اونۍ په کابل کې له لمر ټلویزیون سره په مرکه کې له محمد نبي سخت ګیلمن و چې ګوندې 2 ځله یې راسره د مرستې ژمنه وکړه، خو وروسته یې زنګ نه پورته کوه. ملګرو، محمد نبي مه ګرموئ، یو خو مرګ بې له هغې هم په نیټه دی، خلاصی ترې نشته، او بل محمد نبي به هرومرو ورسره مرسته کړې وي. حتی محمد نبي خو د دې تلسیمیا ناروغۍ لپاره یو ستر روغتون هم جوړ کړ. بله دا چې د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغۍ عمر 6 میاشتې دی، خو بختیار همدرد که په 2 کاله د دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان و. د پاک رب په نصرت او د تداوی په برکت دا 2 کاله ژوندی و. بس جنتونه یې زیات شه. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې.